هر مزه پیدا د ورځو شپو کا ما را بهر د سرو لمبو کا لږه مې پوهه په خوږو کا سړیه کار کسب شروع کا مال یوریانې پیغورونه راکوي نه. اکثر راته ملګرو په مانځه کې را یادېږي اکثر راته ملګرو په مانځه کې را یادېږي هغه تورې غټې سترګې او تور خال د لیونی اکثر راته ملګرو په مانځه کې را یادېږي هغه تورې غټې سترګې او تور خال د لیونی د کور په دیوال هره ورځ په سکور کرښه راکاږم را نغلله پوره شولو یو کال د لیونی. السلام علیکم مرګرو، زه یم ستاسو ورور بخمنیر ماهر. د بخمنیر ماهر سلامونه قبول کړئ. کم قطعه چې ما وړاندې کړه هغه هم زما سره د پښتو ژبې ځوان شاعر ذیشان حساس صاحب موجود دی، هم د هغه شعرونه ما وړاندې کړه. او ګرانو ملګرو څنګه چې زمونږ پروګرام وي هغه شان موږ یو ځل بیا پروګرام را جوړ کړی دی د خپل ګران ورور ذیشان حساس صاحب سره. ته دې ډېره زیاته مننه کوم چې دومره قیمتي وخت یې راله راکړو او بیا باران دی احساس کې دی په شیبو شیبو باران را روان دی. ذیشان حساس صاحب به هم داسې کیدای شي چې خفه وي نو بخښنه درنه غواړم. حساس صاحب ډېره زیاته تکلیف مې دله درکړو خو د پښتو خدمت دی دا به دغه شان په باران کې هم راځي او نور هم داسې ډېر زیات مشکل راځي خو موږ به یې نه پرېږدو. ذیشان حساس صاحب ته په پروګرام کې هرکلی ویم. السلام علیکم ذیشان حساس صاحب. وعلیکم سلام ماهر صاحب، ډېره زیاته مننه او انشاءالله داسې به هېڅ څه خبره هم نه چې تاسو کله مو وایي انشاءالله موږ به راځو ستاسو خواله بیا به م راځو او موسم خو ډېر زیات مزدار موسم دی. ډېره زیاته مننه ماهر صاحب. ډېره مننه. حساس صاحب یو پوښتنه لرم او پوښتنه داسې ده چې ستاسو کتاب چاپ دی او که نه؟ ماهر صاحب تر دې دم هم خو کتاب نه دی چاپ کړی او نه مې ورته څه اراده کړې ده نو انشاءالله الله دې وکړي چې په را روان وخت کې اراده را جوړه شي کتاب چاپ کړو انشاءالله. الله دې وکړي. ډېره مننه. او حساس صاحب تاسو کوم تنظیمونو ته ځئ هغه هم ووایئ چې کوم تنظیم سره یې تاسو؟ یاره ماهر صاحب زه خو دغه نه آزاد یم، د هر چا پروګرام له ځمه دغه نه کوم. ټول زمونږ ملګري دي، ټول عمرونه دي، خو بس دغه ده چې د ډېر پښتو ادبي ټولنې سره رکنیت د کومه نور دغه دغه نه آزاد یم. زبردست. ستاسو قیمتي وخت نه خرابوم. مینوالو غواړو چې د ذیشان حساس صاحب ته دې ژوند ډېر زیات مصروفه دی نو دا په مصروفه وخت کې هم دلته پروګرام ورسره را جوړ کړو نو حساس صاحب مینوالو ته به څه وړاندې کوئ هغه په انتظار وي. ډېره مننه ماهر صاحب. د غزل نه مخکې به ورته یو څو دغه ووایم د ټپهیزي چې هر مزه پیدا د ورځو شپو کا ما را بهر د سرو لمبو کا لږه مې پوهه په خوږو کا سړیه کار کسب شروع کا مال یوریانې پیغورونه راکوي نه او مینې دې ویستمه له کاره اخر څه وکم زما یاره نه معلومیږي راته لاره زما جانانو دښمنداره ستا خپلولي مې ډېره زیاته هېروي نه. او بله ټپهیزه دي چې ځان قدردان که عزتمن کا خدای دې د نور شانې ځلن کا ځان د هر چا په خوله کې قند کا خدای دې د ښې ورځې خاون کا چې څوک پیغور د غریبۍ نه راکوي نه. بله ټپهیزه ده چې هغه به څنګه څوک پخلا کي تل مې غوښتلی په دعا کې خلکه جانان دې خدای زما کي که راکوي کشره دې راکي د مشرۍ سره مې غوا ساتلې دي نه. ډېر ښه جي ډېر. د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې بلا موده وشوه چې ته ترې واده شوي خو ماهر صاحب بلا موده وشوه چې ته ترې واده شوي خو ستاسو په چم ستاسو په لار باندې مې زړه خوږېږي او دا اره بنده که سړیه یوه خبره واوره دا اره بنده که سړیه یوه خبره واوره په دې نختر په دې چینار باندې مې زړه خوږېږي. ډېر ښه. یو ځل بیا وړاندې کړئ دا شعر. دا اره بنده که سړیه یوه خبره واوره په دې نختر په دې چینار باندې مې زړه خوږېږي او غزاوه دلته مې بلها یارانو ساور کړي غزاوه دلته مې بلها یارانو ساور کړي په دې کونړ او قندهار باندې مې زړه خوږېږي. غزل دی چې داغه زورور کله خوښېږي مې جونګړه داغه زورور کله خوښېږي مې جونګړه خدایه بیا باران شولو نړېږي مې جونګړه باران هم ورېږي نو دغه د باران متعلق غزل ټولو ته ډالۍ دی چې دغه زورور کله خوښېږي مې جونګړه خدایه بیا باران شولو نړېږي مې جونګړه او سوال ځکه د خدای نه د باران دپاره نه کوم سوال ځکه د خدای نه د باران دپاره نه کوم ملګرو چې باران وي راسسېږي مې جونګړه
کاپر به یم که زړه مې وي د چا ازاري کړی کاپر به یم که زړه مې وي د چا ازاري کړی حیران یم چې دا ولي سوځېږي مې جونګړه یو ځل یې بیا وړاندې کاپر به یم که زړه مې وي د چا ازاري کړی حیران یم چې دا ولي سوځېږي مې جونګړه او شعر ده پکې چې که هر څو ستاسو ښار کې دي خوندونه او مستۍ خو که هر څو ستاسو ښار کې دي خوندونه او مستۍ خو زه ځمه خړ پړ کلي ته یادېږي مې جونګړه او حساسه یوې کونډې جړغونې شانې وویل حساسه یوې کونډې جړغونې شانې وویل چې یه د کلي خلکه راغورځېږي مې جونګړه حساسه یوې کونډې جړغونې شانې وویل چې یه د کلي خلکه راغورځېږي مې جونګړه ډېره مننه ماهر ډېره مننه د کوم اساس صاحب چې دومره قیمتي وخت هم موږ له راکړو ستاسو یو جهان مننه کوم اساس صاحب که وخت خو دغه شان پروګرامونه بنډارونه به راسازو یو بل سره به کینو ستاسو یو جهان مننه کوم بیا هم په موقع باندې غزل ویلو د باران ساز کې دي راورېږي او سپرلی هم زموږ په سیمه باندې راغلی دی نو ستاسو یو جهان مننه کوم ګرانو ملګرو دا و ذیشان اساس صاحب ښکلې ټپاییزې او زړه پورې غزل شعرونه هم وړاندې کړه چې چېرته مې ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ ما او ذیشان حساس ورور په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان